دا دروازه دا د لرګو دروازه دا به نو داسې خلاصونه هغه د خارج سیستم لري چې ورنه نږدې سي نه اتومات دروازه خلاصه سي دلته به ته داسې دروازه داسې نیسې دغسې نه بره به دې بازوګان هم سمیږي ورزش به دې وي داسې به خلاصې دلته به داسې ږدي تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې خدای به مو راولي جیدن ته هم وختونه کجاوې وي تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې پروګرام به په ګډه سره ګورو خاص څه لپاره او هغه دوستان چې بیا په خارج کې دي مسافر دي دا د دوی بیا به وطني مینه به په دغه ویډیو باندې ماتېږي تاسو کوشش وکړئ چې دغه یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د ملګرو سره هم شریک کړئ او دغه ویډیوګانې تر پایه پورې ګورئ هم به خوند پر واخلي هم به وطني مینه هم په ماته سي تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې خدای به مو راولي جیدن ته هم وختونه کجاوې وي تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې خالد خلی سلام جنادی کجاوې وي تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې زما لپاره د دنیا ټول نعمتونه کجاوې وي تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې که زما وستا داسې وفا وکجاوې وي تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې رکیب به خدای همیش مختور ګرځوینه کجاوې وي تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې تور لونګ دانې دانې خدای جانان راولې پرونه تر روسیې پورې سره وګورئ دا پروګرام خاص تاسو لپاره دی او هیره مو نه وي چې د هادي میډیا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او د نور ملګرو سره شریک کړئ تر څو د دغو پروګرامونو د دغو خبرونو څخه ستاسو ملګري هم خبر سي هغه یې وګوري او تاسو یې وګورئ جانان مې ولاړې آسماني سو جانان مې ولاړې آسماني سو آسمان چې مځکې ته راځي قیامت به وینې راځه چې سره ولاړ سو بغوت راځه چې سره ولاړ سو یا به یاران سو یا به تورې خاورې سونه د سیند ها غاړې ګلاب د سیند ها غاړې ګلاب یا به دې راوړم یا به ډوب در پسې سم یا به بیا در پسې واوړم و یا به ډوب در پسې سمه کاغذ پیشه وه بس بالا که نورم وایه یا د وایي وایي د چا به مور و پلار یادېږي د چا به مور و پلار یادېږي زما یادېږي د اشنا شینکي خالو ده هغه به شین خال نه وي ولې یو وخت یو لیونی و ده به ویل چې ما دا شی جوړ کړی جواله خواته معلومېږي ابله ولاړې ساینس پوهانې چې وویله نه ما دا شی جوړ کړی ستاسې نه شي جوړولی دا شی دی چې مانا د جواله خواته معلومېږي ساینس پوهانه نه یم چې دا چیز جوړ کړی دی ابله ول چیز جوړ کړی وه په جوالې کې سوری نوې وه ښله تا مننه جوړ اوسې خیر اوسې نو قدرمنو لیدونکو دا د ټوکه وه اختر څنګه دې راپیل کوي چې حقیقت چې ماخستن ناوخته پرېوتم ناوخته چې ناوخته پرېوتم پرېوتې که بیده سوې فرق نه لري یوه معنا دا فاصله چې ګوره
نو ولا چې بده سوم سار وخت چې بابا ژغ را باندې وکي انو ما بل نه د کړه زولانو جماعت بابا ورجه پر شې شو وجه بابا ول د سار ورجه بځه په خېکا ازولانو ما سره وکي رالم ابا لا ولار د منځته الله سره ناس د کاسې وخت کاسې مم سره دغه کړه بر رال کوړ دا مسجد ته چې داخله کاسې وړم په دې کې چی شتیم دا خو نو ځینې معنا غوښ راوړي ځینې شوروا راوړي ځینې ساده وړي سار وخت شوروا وکنو دا د خلکو طبیعتونه دي بیا د پخواني خلکو سپین رور دغه طبیعت دی مله در اواسه پر چمنه سم چې کاسې ولا نن سار مالال کوي حلال مو کوي هغه کلمې ولري و شان څه خو دغه دی هغه چې هغه حالت پاسه زل چې خاطر رئیس دا چې د ملګری چې د وخت ملګری الله چې غم نه راویني د دې کور ودان انو بره ول نن راسه د ملګری مرا غوښ چې انو د لیبه غوړې ته مو غړې دا نو د ومنه هي د نودای کله ورته وایي نودای نوجه دی یا نودای مور خو نه معنا نودای کله دی دا کله په کوم ځای کې موقعیت لري دا په د کندهار یا پنځوایي کې نه د کندهار شاپ ومنه هي کې و پنځوایي بیا چې څه مختلف لار سي دی هغه چې څه شپره مختلف لار څه نه شپره ابرنه مخته دی د خیر سره قدرمنو لیدونکو دا چې محترم عابد صاحب نوبت تیر کې نو موږ غوښتل چې داسې میده راسو افتخار صاحب دغه میده نوري صاحب انتظار صاحب یا ورسته شغل سایل صاحب خدای چې سایل صاحب وای موږ روان یو د نورستان خواته زو نو په همدې خاطر نو دته نوبت ورکو شکلی کندهار وای جوړه زو یار وای کړي مو میلې وای ارغنده او بخښه لمار وای کړي مو میلې وای ارغنده او بخښه لمار وای جوړه زو یار وای شکلی کندهار وای کړي مو میلې وای ارغنده او بخښه لمار وای کړي مو میلې وای ارغنده او بخښه لمار وای یوې خواته سربند بل د اوبو ډکه د لاسته داسې چېرې سوې نږدې بللو واله سته داسې تېره سوې نږدې بللو واله سته تللي هر سهار وای یو تر بل قربان وای کړي مو میلې وای ارغنده او بخښه لمار وای کړي مو میلې وای ارغنده او بخښه لمار وای جوړه زو یار وای ښکلي کندهار وای کړي مو میلې وای ارغنده او بخښه لمار وای کړي مو میلې وای ارغنده او بخښه لمار وای ښکلي کندهار وای جوړه زو یار وای کړي مو میلې وای ارغنده او بخښه لمار وای کړي مو میلې وای ارغنده او بخښه لمار وای وای زړه مې نه کوي ګلان زړه مې نه کوي ګلان که شپه او ورځ وري باران او اوس به چیرې وي زما ګل اوس به چیرې وي زما ګل فکر بیا زما وي که د بل او ښه ځوانان خاورو زاړه کړه ښه ځوانان خاورو زاړه کړه درختو بیرته ګلان وکړه چینایي په چین کې د چینایي چارواکو سره د چینایي خواړه وخوړه د چینایي ښه مهرباني لږ تیز یې لږ ووایه قراره نه ویل کېدی مننه وایي چینایي په چین کې د چینایي چارواکو سره د چینایي خواړه وخوړه بله جمله بلا خو دغه جمله ده نو ګرده به دغه وایي نو چین په چین بس نو دی نشي ویلی حدیث یا ویلی شي ګوره چینایي په چین کې د چینایي چارواکو سره چینایي خواړه وخوړل چارواکو سره د چین خواړه وخوړل راځه د زړه پر څوکه چې را درد کوي د زړه پر څوکه چې را درد کوي څه جادوګرې سترګې خدای درکړي جنه د عشق مرض دی ځکه ژاړم د عشق مرض دی ځکه ژاړم که تور جړی وای په خندا به ګرځېدم بېشکه تا چې زما سره څه وکړه په یارانه کې خو څوک داسې نه کوي نه حدیث صاحب هغسې ووایه جانانه هغسې ووایه جانانه هغسې ووایه جانانه او کومه خبره چې مین در باندې سومه په زړه مې ته خدای را نه کړې په زړه مې ته خدای را نه کړې د بل د مینې سوال مې خولې ته نه راځي نه بېشکه او یوه ټپه بله ده زما به هغسې ارمان یې
بې وفا ته دې ډالۍ وي زما به هغسې ارمان یې چې د شپېتو کاله سپین ږیری سم مینه او دا څونه سخته دې راته وویله سره ژړ سره سریښ ژاړ سریښ تیز سره سریښ ژاړ سریښ سره سریښ ژاړ سریښ سره سریښ ژاړ سریښ تیز وه سره سریښ ژاړ سریښ سره سریښ ژاړ سریښ سره سریښ ژاړ سریښ سروش سترګې په چل لغړه وه یاره د غټو سترګو سوداګر راغلی دینه د غټو سترګو سوداګر راغلی دینه سترګې مې ستا تر سترګو غټې سترګې مې ستا در سترګو غټې که شریعت را سره کړې پړ به دې کمه که شریعت را سره کړې پړ به دې کمه شکج کول په لاس کې راکړي شکج کول په لاس کې راکړي د یار درګاه ته مې په خیر پسلیږي نه د یار درګاه ته مې په خیر پسلیږي نه یوه مې دا خبره واوره یوه مې دا خبره واوره که در سمړ سم بیا به وکې ارمانونه که در سمړ سم بیا به وکې ارمانونه غمونه ډلې ډلې راغله غمونه ډلې ډلې راغله ځان ته بې پټ د زړه په کور باندې ساتمه ځان ته بې پټ د زړه په کور باندې ساتمه لاس وارې تیز وه د اختر توره شپه د اختري سپینه پښه 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 واه ماشاءالله 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 بل به وایي نه دی بند شوی اخو دغه چینایانو دی وایي چینایانو دغه اخو یو دوه وارې وایي درې وارې وایي پروا نه لري ګوره چینایي په چین کې د چینایي چارواک سره چینایي خواړه وخوړل چینایي په چین کې د چینایي چارواک سره چینایي خواړه وخوړل دغسې چینایي په چین کې د چینایي چارواک سره چینایي خواړه وخوړل چینایي په چین کې د چینایي چارواک سره چینایي خواړه وخوړل چینایي په چین کې د چینایي چارواک سره چینایي خواړه وخوړل چینایي په چین کې د چینایي چارواک سره ماشاءالله 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 ټیټ چرګ جګ چرګ ټیټ چرګ جګ چرګ دا شو چرګ ویل ټیټ چرګ جګ چرګ ټیټ چرګ جګ چرګ ټیټ چرګ ډیټ نه یار ټیټ ټیټ چرګ جګ ازا خسرش نسی ولا اخو بیا دا و د اختر تور شپه د اختر سپینه شپه دا خو به تکرار کړي راځه د اختر تور شپه د اختر سپینه پښه 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 صدا خو دی ویل او اوس نو دا ټیټ چرګ ټیټ چرګ دا و جګ چرګ ټیټ چرګ جګ چرګ ټیټ چرګ لیلا په باغ د نن خاندي واه څه یې پروا ده چې بورا د غم مرینا ټوټې ټوټې زړه به راټول کړم بیا به په خوله د بې وفا نوم نه یادومه زړه مې دا ستا خبرې غواړي لکه للمې غنم چې غواړي بارانونه ستا په مینا تومتي سوم د مرګ مجرم چې قید عمر سینه
که می قسمت ور سره وسی زه بې په خوب کې همیشه دیدن کوم عالم یار می بازاري سو د خولې خندا پر ما په بیه خرڅوینه علم مینه نسته سوداګري ده یو پر بل یې خرڅوینه طبیبه ځه مخته دې شه زه تور شامر د شوکي خوړلی یمه په طبیبانو نه رغېږم زه ستا د حسن په برچو ویشتلی یمه طبیبه ستا څه ګیله نه کړم په زړه زخمي د خپل جانان د لاسه یمه ډېره مننه. قدرمنو دوستانو هر چیرې چې یاست د دنیا په هر کونج کې چې یاست زموږ له طرفه د اختر مبارکي زر ځله ومنئ.